السلام علیکم مینوالي لرم ستاسو ټوله به جوړ روغ یاست مینواده د لوی اختر مې مبارک شه د نن په ساده ویلاګ کې به زه تاسو ته درښکاره کوم چې موږ په کلي کې لوی اختر څنګه تېروو نو د ټولو اول زه عیدګاه له ځم د هغه بعد به پسونو دا شان حلالوو نو درځئ دا دواړه ټکریان به ځي دوړه کېږي د اختر کې دغه زموږ پخوانۍ یادره ده اوس هم د هلته مړي پټېږي موږ به هم د هلته پټېږو نو دغه یادره ده واره به دا مړو ته دعا کوو ماشاءالله سوکه سوکه رش جوړېږي دلې به عیدګاه کوو فطيبوا بها نفسا الله اكبر الله اكبر مسلمانان کیا چې دلته نه دي پاتې شاوخوا وطن کې دي هر چا چې قرباني کړې دي دا به موږ قبولې عیدګاه ختم شوله ستاسو ټولو دی د اختر مبارک سي دوی هم یو بل سره ملاویږي نو خلک روان دي د کور په لور سي قربانیانې وکړي پسونه حلال کړي غویان حلال کړي سخوندرې حلال کړي اوښان حلال کړي نو دا دي خلک روان دي ډېر رش ولو دا واره اختر می مبارک شه دا دروازه څوک ټکي کم یو دی او ایته اول پسوخ دا دی حلال سلو دویم ورځ حلالو نو اوس به دا د پوسه کاږو د پوسه مې وکشف شه اوس د دې د نسیم سره وردغه کوو دغه سږی دی دغه اینه ده دا به اوس کباب کوو ټیم منیرو ګلاله دا دې لګیا دي شنې کښنې غوښه ځینې جوړوي ګرم ګرم اینه ده دا خورو د دې بعده بیا د کباب پروګرام دی اوس دا د کباب جوړوو دا د مساله او مالګو دا شان یې پر واچولو دا مساله ده د کباب ده د دغه دیګ سر باندې دغه کبابونه پراته دي په سیخانو کې او دې ته موږ په پښتو کې تپنچه وایو د دې په ترو باندې دا اوس پخیږي د ګیس ډبه ده دا شلومبې دي او دا کباب دی کباب هم تیار سلو چې شلومبې او کباب سره یې نو بس بیا نو ډېر خوندور دغه دی چیش دی
نو کبابونه مې وخوړل اوس د شلومبې مور ته شم تاسو یو ریکویسټ دی چې د اختر کومې غوښې دا شان دا په فریجو په دا شان کې موږ دی بلکې غریبانو مسکینان ته ورکړي په علاقه کې ډېر غریبان مسکینان دي